که غواړئ چې انګلیسي ژبه په 6 میاشتو کې په صحیح ډول سره زده کړئ نو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زه نن ورځ تاسو ته په دغه ویډیو کې 6 هغه اسانه لارې او طریقې درښیم چې د هغې په واسطه تاسې کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره انګلیسي ژبه په 6 میاشتو کې په صحیح ډول سره زده کړئ. ځینې خلک بېلابېلې طریقې ښایي خو نن ورځ تاسو ته زه 6 اسانه او ایزي طریقې درښیم چې ما خپله تجربه کړې دي او تاسو ته یې نن ورځ په دغه ویډیو کې وړاندې کوم. لومړی انټر ان انګلیش، یعنې په انګلیسي ژبه کې تاسې داخل شئ. کله چې یو څوک غواړي چې یوه ژبه زده کړي باید په هغه ژبه کې داخل سي. داخلېدو نه مطلب دغه ده چې فکر په هغه ژبه کې وکړي، که دعا کوي هم په هغه ژبه کې باید وکړي او هر شی چې لیکي او که پلان تړي یا پلان لري هغه باید په دې ژبه په انګلیسي کې یا هره ژبه چې زده کوي په هغه کې وکړي. دوهمه طریقه چې خلک یې غلطه استفاده ترې کوي هغه دغه ده چې غلطه استعمالوي، هغه انګلیسي په پښتو کې زده کوي، یعنې د پښتو کې زده کوي او پښتو جملې انګلیسي ته ژباړي چې دا تر ټولو غلطه طریقه ده. نو تاسې باید انګلیش په انګلیش کې زده کړئ، یعنې انګلیسي ژبه په انګلیسي کې زده کړئ. هر څه چې لیکئ نو هر څه چې ژباړئ باید په انګلیسي کې وي او په انګلیسي کې زده کړئ. دې ګټه څه ده؟ دې یو ګټه دغه ده چې تاسې د کله استاد درس درکوي نو تاسې به تاسې سره دا تشویش نه وي چې زه یو ځلې زه پښتو ترجمه کړم ځان مې پوه کړم وروسته بیا انګلیسي ترجمه کړم. نو کله چې تاسې په دغه هر څه چې زده کوئ په انګلیسي کې زده کړئ، یعنې انګلیش په انګلیش کې زده کړئ، دا به تاسې ته ډېره ګټوره وي. درېیمه طریقه لیسنینګ، یعنې انګلیسي ژبه ډېره زیاته واورئ. انګلیسي ژبې ویډیوګانې پیدا کړئ، د انګلیش فلمز یعنې د انګلیسي ژبې فلمونه پیدا کړئ، هغه وګورئ، هغه واورئ او ځکه چې اورېدل ډېره زیاته ګټه لري. څلورمه طریقه سپیکینګ، یعنې تاسې په انګلیسي ژبه خبرې وکړئ. که تاسې چیرته په خبرو کې غلطیږئ نو هیڅ پروا مه کوئ، خبرې وکړئ. که چیرې تاسې پر واقعي ډول غواړئ چې په انګلیسي ژبه خبرې وکړئ نو تاسې باید یو بل سره خبرې وکړئ. انګلیش سپیکر، انګلیش پارټنر ځان ته ملګری ځان ته پیدا کړئ چې هغه په انګلیسي ژبه پوهیږي، هغې سره انګلیسي باندې چاټ وکړه، انګلیسي باندې خبرې ورسره وکړه. پنځمه طریقه رایټینګ، یعنې لیکل. ته باید انګلیسي ژبه ولیکې. هر نوی لغات، هر نوی جمله چې ته یادوي هغه باید تل ځان سره نوټ کړي، یاداشت کړي او یو کتابچه یو ډایري له ځان سره ولري، هغې کې باید ته هر ورځ دغه ولیکې. دوی خوبي دغه ده چې کله دغه لغاتونه یا جملې درنه هېرې شوي نو ته کولی شې چې بیرته یې کتابچه وګورې او بیرته یې یاد کړې. شپږمه طریقه پراکټیس، یعنې تمرین وکړئ. انګلیسي ژبه تمرین وکړئ. که تمرین باندې هر څومره زه وغږېږم پراکټیس باندې نو دا بیا هم کم ده، ځکه یوه ژبه چې زده کوئ نو هغې باندې ته باید زیات پراکټیس وکړئ، تمرین وکړئ، ویلې کې واورې، خبرې به وکړئ، هر ورځ خبرې به وکړئ. ساینس وایي که چیرته یو څوک غواړي چې یوه ژبه زده کړي نو دغه ژبې ته دې هره ورځ 6 ساعته وخت ورکړي نو دغه ژبه به په 6 میاشتو کې زده کړي. دا هغه لارې او طریقې وي چې ما تاسو ته په نن ورځ دغه ویډیو کې وښودلې. که غواړئ چې د انګلیسي ژبې نور کورسونه، نور کلاسونه، همداشان نور معلومات انفو ترلاسه کړئ نو لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر بیا مو د الله په امان. Thank you so much for watching.